مولانا خانزیب صاحب اصل کې د باچا خان بابا سل کاله پس یو ارمان پوره کېدلی. هغه څنګه؟ باچا خان بابا په خپل زوی غني خان بابا ته فرمایل چې ته لاړ شه دیوبند مدرسې ته او علم وکړه. که ته عالم شوې زمونږ په پښتنو کې دا مذهبي رجحان ډېر سیوا دي، نو د دې د وجې نه به زمونږ سره دا پښتانه چې کوم په دې موږ کانفرنس خلک وو دا مذهب زیات چې مذهبي خلک چې کوم دي هغه یې دپاره هلته چې پروپاګنډ وکړي نو زمونږ دپاره هغه رکاوټ جوړ شي. نو که ته عالم شوې دا غني خان په خپل انټرویو کې ویلي که ته عالم شوې نو شاید پښتانه مونږه د دې یو ټول راجمع په اسانه باندې راجمع کړي شو. خو چونکې دا به د غني خان په قسمت کې نه وه. بیا وخت تېرېده په دې سیمه کې هر قسمه خلکو کوشش وکړو چې دغه اتفاق دغه اتحاد چې کوم دی هغه ختم کړي او زیات پکې دا مذهبي خلک بیا لږ زیات استعمال شو چې په دې کانفرنس خلکو باندې فتوې ولګولې. په اخره کې د مولانا خانزیب صاحب په شانتې یو شخصیت راغی. هغه داسې وکړل چې هغه یو شعور په دې پښتنو کې پیدا کړ او هغه ګیپ یې ختم کړ. کوم ګیپ چې زمونږ د نیشنلیسټ او مذهبي خلکو ترمنځ و او د هغه مذهبي خلکو تر رجحان یې دې طرف ته پیدا کړو او هغوی د قام چغه شروع کړه، هغوی د خاورې چغه شروع کړه. نو دا هغه ګیپ ختمېدل دا ریاست ته او بهر طاقتونو ته دا منظور نه وه. دغې وجې نه چې کوم کس په هغه علم دي که کامپرس دي که هر څه دي پښتنو کې شعور راوستی دي نو د هغه شعور د ختمولو دپاره هغه د هر ګوند سړي هغه شهید کړی دی. دې نه مخکې مولانا مفتي شاکر صاحب و په یو ګوند سره تعلق نه ساتو. خو موږ وایو داسې چې پښتنو کې شعور پیدا کوو د منځه یې یوړو. په دې نه هغې نه مخکې کېدونو چې د یو غیر سیاسي تحریک سره تعلق ساتو پښتنو کې شعور او بیداري پیدا کوله هغه یې د منځه یوړو. همدغه رنګ کې اوس د نیشنل ګوند دا مشر چې کوم دی دا یې د منځه یوړو. نو دا ډېر غټ نقصان وشو ځکه چې مونږ مولانا صاحب ته ما په خپل دا ویلي او زموږ په هغه انټرویو کې مې ذکر شته چې د ټولو نه خوشحالۍ خبره دا ده چې مذهبي خلک ته او کامپرس خلک ته د دې خاورې دپاره په یو پیج ودرېږي او خو دا کله په یو پیج ودرېدل نو بیا به هر څه چې کوم دی هغه به بیا به یو طاقت مونږ نشي والی. هر کله چې مونږ په خپل منځ کې ډیوایډ شوي نو مونږ ته مذهبي خلکو په مونږ د کفر فتوې لګولي دي. بیا هغه ځای کې اوس په دې باندې هم ما څه لیکل کړي چې څنګه په افغانستان کې ټول افغانستان چې کله په افغانستان باندې به هر قوت راته ټول افغانستان په لکه سرو مچو په هغوی باندې ورته. خو بیا وروسته دا خلک راغلل چې مونږ دا اوس چې کوم خلک غالب دي دغه خلکو چې کوم د ډیویژن پالیسۍ اختیار کړل په هغې کې یو دا وه چې دوی د افغانستان سل کاله پخوانی جنډه نه مني او بله مني. نو دغه جنډه څه خلک په دغې سره اختلاف دا یو جنډه مني څه دا بل مني. نو د دې جنډې والا چې جنګي دا ورسره نه ودرېږي چې دې جنډې والا جنګي دا ورسره نه ودرېږي. د افغانستان صرف د جنډې د وجې نه په منځ شو. دغه شان هر هغه کار کوي چې په هغې سره هغه پښتانه په منځ هغه نیمي. بله د مولانا صاحب سره دا شهادت هر چا کړي دي. د مولانا صاحب څونه ترخې خبرې چېرته نه دي کړې چې جذباتو نه کار نه دی اخیستی چې هغه په شابه دې لګېدلي وي او دې به د منځه وړي وي. هغوی ته ما په خپل هم دا ویلي دي او په ریکارډینګ کې هم شته چې مولانا صاحب تاسو چې کومه طرز اختیاروئ د دې پښتنو دپاره ډېر جذبات هم نشته خو دا عمل ډېر سوړ او که تاسو په دې سوړ عمل سره مخکې ځئ نو شاید چې دا شعور په دې پښتنو کې ډېر وخت کې را پیدا شي دا تاسو په ژوند نه وي. نو ارمان مو شته هغه وایي زموږ د خپلې په کار کوو او هغه خوشقسمته خلک دي چې هغوی په ژوند باندې هغوی کې پښتنو کې کوم شعور راغی چې اتحاد راغی. د بده مرغه د هغوی په ژوند باندې هغوی د دغه پوره احساس ونه شو. هر څومره کار یې چې وکړو هغه ډېر لوی کار دی. زما په نظر کې په ملیانو کې یا په قامپرستو کې یا په هر چا کې چې څوک د پښتنو ترمنځ ګیپ ختموي هغه ټول نه غټ کار دی او هغه نن سبا مولانا خانزیب صاحب کوي. مولانا خانزیب صاحب تاسو یقین وکړئ چې هغه د زه په کله کله ډېر یاد پریشان او خفه شوم چې ته دا ویله ما ته یې کله کله ویلي دي ما ته یې وایي چې کله کم څه کې زه په کار یم دا زما ذاتي پرسنل نمبر دی دا هر ټیم کولو دي هغه ځای ته به زه درځم مشکل به نه وي. هر چا چې ورته ویلي دي پوره خوب نه دی کړی بل بچو د فکر نه دی کړی د خپل مال خیال یې نه دی ساتلی هغه ځای کې منډه وایي د پښتنو دپاره او هر هغه کار یې کړی دی. په زړه کې دا څونه چې زمونږ دا قامي پارټۍ چې د کوم سره تعلق ساته چې څونه چې دا
شدت نه اختیارېده په زړه کې دا و چې د ډېر شدت سره یو کار وکړم خو د پارټۍ د اصولو ترمنځ هغه کار کول غوښتل زړه کې ډېر سو چې ډېر آزاد وغږېږه خو د پارټۍ اصول یې نه ماتول په دغه غرض باندې هغه لږ پښتات اوسېده خو کله د قومي جرګه راغلې دا خیبر جرګه بیا یې لږې ډاډه خبرې کړي مطلب دا دی خو هغه په احتیاط غږېده هغه د خپل سر د وجې نه چې زما سر د خاطر ده هغه د خپل ګوند یا د پښتنو دپاره یو دا مستقل عمل په خاطر د خپل سر خیال باندې هغه د بعضې الفاظو کروانه ده کړې او هغې د ژبې ایستي یو نر مولا یو پښتون مولا و زه به د دې حالاتو په باره کې ما نن یو 2 کاله مخکې دلته یو نظم لیکلی و هغه نظم به ووایم او په دې سره به زه رخصت والم د نظم عنوان دی آزاد نظم دی خواست ما ته مې مور وایي چې ته کور ته راشه دا خواست کوي او زه ورته وایم ما ته خواست مه کوه زه کور ته نه شم درته یاد دی حالات خراب دي په دې موضوع باندې ستا د خبرو نه قربان شم مورې ستا خبرې ملغررې مورې ستا چې څنګه راشي خوشحاله شمه ستا خبرو مې زړګي قرار شي زه تر سبا پورې خوشحاله ګرځم زه تر سبا پورې په ښه آباد یم ستا دعاګانې مې په سر سایه شي ستا ډاډګیرنه مې وجود راټول کړي ستا د خبرو نه قربان شم مورې ستا خبرې ملغررې مورې ستا خبرې دي په ګل بدلې خو زه خو یو خبره ده چې پاس یې کوم ما ته چې زنګ وهې نو داسې کوه ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه زه په جنت وطن کې اوسم دلته فضا ډېره صفا ده دلته میوې د لوګو خوند نه وهي دلته چینې ډېرې رڼې دي دلته اوبه د بارود خوند نه وهي زه په جنت وطن کې اوسم ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه دلته دهشت او دهشتګرد نشته دلته کې ډز نشته بم نشته دلته لافت او اغوا نشته دلته کې ویر نشته جړا نشته زه په جنت وطن کې اوسم ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه دلته مکتب کلي په کلي آباد دلته کې چونې ځان وجنې نه کوي دلته ماشوم کباړ بوجۍ نه لري دلته تور سر خیر د نزي بحر زه په جنت وطن کې اوسم ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه دلته سندریز ماحول دی دلته کې روح په ګډا نه مړېږي دلته میلې او دلته مستي د خوشحالۍ ډېرې دي دلته رڼا او رنګینۍ ډېرې دي زه په جنت وطن کې اوسم ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه دلته کمترې په هر کور کې پاتې دلته کې امن دی چغار دی زه په جنت وطن کې اوسم ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه ما ته دا مه وایه چې کور ته راشه